السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د سولر پاور سیستم په رابطه باندې ده او د دې د مهمو ډولونو په رابطه باندې ده. په نړیواله سطح باندې په انټرنیشنل سطح باندې د سولر پاور سیستمونه په درې ډوله باندې دي، یعنی د دې سیستمونه او سیټاپونه دا په څو ډوله باندې دي؟ په درې ډوله باندې دي. نو دغه درې ډوله مهمو په ټوله نړۍ کې مروج دي، په ټوله هغه اروپایي ملکونه دي او که دا اسیایي ملکونه دي او که دا عربي خلیجي ملکونه دي. په دې ټولو کې چې دی دغه سیستم ډېر سیستمونه چې دي مهم سیستمونه دي او په دغه کې چې دی نن سبا مروج دي او د دغه سیستمونو څخه خلک استفاده کوي. راځو دغه سیستمونه عموما چې دی چې په درې ډوله دي په کوم ډول باندې دي چې هغه عبارت دي: اول اپ-ګریډ سولر پاور سیستم، آن-ګریډ سولر پاور سیستم او هایبریډ سولر پاور سیستم. آن-ګریډ سولر پاور سیستم عبارت د هغه سولر سیستم څخه دی چې په دې کې سولر پینل او ورسره انورټر او ورسره چې دی د دې سره بیټرۍ موجود دي. خو موږ دلته چې دی د اپ-ګریډ سولر سیستم څخه صرف د ورځې پر مهال باندې استفاده کوو چې سولر پینلو ته صرف انورټر لګوو او نور مطلب بیټرۍ ورسره نصب کوو. خو اصل کې چې کوم دی ګریډ سولر پاور سیستم چې دی دې ته ته کولی شي چې هم بیټرۍ ولګې د شپې پر مهال باندې د دې نه هم استفاده شي کولی. خو په دې کې دولتي برېښنا چې ده هغه موجوده نه ده. دې کې صرف د سولر پینلو برق موجود دی او وروسته چې کومه دی دا انورټر کنورټ کوي، یعنی ډي سی پر د سولر پینلو دا په اي سي باندې کنورټ کوي او د شپې پر مهال باندې که دې ته بیټرۍ ولګې نو بیا د بیټرۍ چې دی د شپې پر مهال باندې د دې څخه استفاده شي کولی. دوهم راځو آن-ګریډ سولر پاور سیستم ته. آن-ګریډ سولر پاور سیستم عبارت د هغه سولر پاور سیستم څخه دی چې په دې کې ګریډ یعنی د واډا برخه موجود وي، د سولر پینلو برخه موجود وي. دا د سیستم دی چې په دې کې بیټرۍ موجود نه وي، یعنی د ورځې پر مهال باندې تاسې د سولرو څخه پینلو څخه استفاده کوئ، یعنی سولر پینلو ډي سي برق چې دی انورټر دا چې دی په اي سي برق باندې کنورټ کوي بدلوي او د شپې پر مهال باندې د واډا چې کومه دولتي برېښنا ستاسې سره په کور کې موجود د هغې نه استفاده کوي. او درېمه پوزیشن کې هایبریډ سولر پاور سیستم دی. هایبریډ سولر پاور سیستم ته دې ته کمبینیشن د آن-ګریډ او اپ-ګریډ سولر سیستم وایي، یعنی دا دواړه سیستمونه په دې کې موجود دي. دا سیستم هغه سیستم دی چې بیفور یو سیستم هم دې ته ویل کېږي چې 24 ګنټې تاسې د دې څخه استفاده شئ کولی. دا دوه سیستمونه چې تاسې ویلي چې آن-ګریډ او اپ-ګریډ دي دا د کورونو، مارکیټونو، دفترونو، ریاستونو او داسې نورو ځایونو لپاره نصب او کنیکشن کېږي. خو هایبریډ سولر پاور سیستم دا عموما د کارخانو، فابریکو د دې لپاره نصب او کنیکشن کېږي او اکثره په هایبریډ سولر پاور سیستم کې 3 فیز انورټر لګولي چې په کارخانو، فابریکو او کمپنیانو کې کوم 3 فیز برقي وسایل دي هغه پې چلوي، خو 24 ګنټې دا فعالي. دا کوم سیستم دی؟ دا هایبریډ سولر سیستم هغه سیستم دی چې په دې کې سولر پینل، په دې کې واډا او په دې کې انورټر او ورسره بیټرۍ موجود دي، یعنی دې ته دوه سولر سیستم هم وایي. په دې کې دغه څلور قسمه غټ بیګ مهم وسایل موجود دي چې دا په دې کې سولر پینل موجود دي چې د ورځې پر مهال باندې سولر پینل چې دي دا انورټر برق ورکوي، انورټ چې دی هغه کنورټ کوي، یعنی د ډي سي برق کنورټ کوي په اي سي باندې او هغې نه خلک کار او فعالیت اجرا کوي. که دا هایبریډ سولر سیستم یا سولر انورټر چې دی که دا سنګل پیج وي یا 3 پیج وي نو د دغې نه بیا چې دی سولر پینل نه ډي سي وولټ چې دی دا په اي سي باندې کنورټ کوي، استفاده دې کوي. د ورځې پر مهال باندې کله چې شپه شي نو کومې بیټرۍ چې دی سټور شوي او مطلب هغه د ورځې پر مهال باندې بیا د بیټرۍ نه استفاده کوي. د بیټرۍ نه چې کله استفاده کوي د بیټرۍ نه وولټیج چې کله 10% یا 50% ته ورسیږي نو دلته دا بیټرۍ چې ډون شي نو بیا دې وخت کې دا چې دی کنورټ کېږي واډا ته، یعنی درې واړه منبع د دې سره موجود دي. هم ورسره د ورځې پر مهال سولر پینل موجود دي چې سولر پینل د ورځې پر مهال باندې هم بیټرۍ چارج انورټ چې برق ورکوي او انورټ چې د انورټر د اي سي استفاده کېږي. او د شپې پر مهال باندې چې کله شپه راځي د لمر وړانګې ختمېږي نو بیا د بیټرۍ چې کوم یو سټور شوي، ډکې شوي، چارج شوي د بیټرۍ نه استفاده کوي. کله چې بیټرۍ 10% یا 50% د شپې پر مهال باندې ډون شي نو دا کنورټ کېږي، انورټ چې دی دا واډا ته برق ته اوړي نو بیا د واډا نه استفاده کوي. دا هغه وخته پورې د واډا نه استفاده کوي چې څه وخت سهار شي او د لمر وړانګې راوخیږي نو بېرته بیا چې دی دا کنورټ شي چیز ته سولر پینل ته، بیا د سولر پینل نه ډي سي برق په اي سي برق باندې کنورټ کوي. نو په دې طریقې باندې دا په 24 ساعته چې دی د بیټرۍ، سولر پینلو او د واډا برق څخه استفاده کېږي او دا چې کوم دی سپلای ورکوي 24 ګنټې د دې نه خلک استفاده کوي. نو دا وه زموږ د نن
نن ورځې ټاپک او موضوع چې سولر پینلونو د پاور سیستم او یعنې د دې د سیټ اپونو د سیستم پر رابطه باندې وه، د دې د انسټالیشن او د دې د مهمو موادو پر رابطه باندې وه. زموږ راتلونکي ویډیو به انشاء اپګریډ سولر پاور سیستم پر رابطه باندې وي، د دې د ډایګرام پر رابطه باندې وي. نو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.